السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش یو څه مهمه جملې زده کوو چې دا جملې دی وړو کې خو په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي او دغه ویډیوګانې ځکه زه جوړوم چې تاسو همیشه له انګلیش سره تړلي اوسئ او انګلیش پرې نه ږدئ. سیدې نو ویډیو ډیر وړو کې تر اخره پورې ګورئ چې مکمل ور باندې پوه شئ او داسې نور ویډیوګان لپاره زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو ویډیو شروع کوم ملګرو. ته ډیر ښه یې، ته ډیر ښه یې. دغه جمله به تاسو ته له دې نه مخکې پته نه وه خو له دې نه وروسته یې زده کړئ. سیدې ته ډېر ښه یې دا به څنګه وایو؟ سو نایس آف یو، سو نایس آف یو. ته ډېر ښه یې. زه هیڅ ډار نه لرمه، زه هیڅ ډار نه لرم. I have no fear، I have no fear. زه هیڅ ډار نه لرم. fear ویل کېږي ډار ته او چې کله موږ وایو زه نه ډارېږم I don't fear، I don't fear. زه نه ډارېږم. په کور کې پاتې شه، په کور کې پاتې شه. stay at home، stay ویل کېږي پاتې کېدل ته. نو stay at home په کور کې پاتې شه. زما په باره کې فکر مه کوه، زما په باره کې مطلب فکر مه کوه. don't worry about me، don't worry زما په باره کې فکر مه کوه. about me مطلب زما په باره کې. صحیح دی؟ نو don't worry فکر مه کوه about me زما په باره کې. آیا ته زما یوه مرسته کولی شې؟ Can you do me a favor؟ Can you do me a favor؟ favor ویل کېږي مرستې ته. هغه مجرد دی. He is married، he is married. مجرد ویل هغه کس ته وایي چې واده یې کړی وي. سیدې نو چې واده یې کړی وي هغه کس ته مجرد ویل کېږي. نو he is married هغه مجرد دی، هغه مطلب واده کړی دی. ستا د کومک نه مننه، ستا د کومک نه مننه. thanks for your help، thanks for your help. زه نه پوهېږم، زه نه پوهېږم. I don't know، I don't know. ضرورت نشته، ضرورت نشته. no need، no need. زما وخت مه ضایع کوه، زما وخت مه ضایع کوه. don't waste my time، don't waste مه ضایع کوه. my time زما وخت. حرکت مه کوه. don't move، don't move. دا داسې فلمو کې هم اورېدلی وي چې don't move. موږ ورته وایو که چې حرکت مه کوه، خوځېږه مه. دوباره ووایه. say again، say again. دوباره ووایه. خپله ژبه دې سنبال کړه. چې کله موږ چاته وایو که نه چې خپله ژبه دې سنبال کړه، سمې خبرې کوه، نو څنګه به ورته وایو؟ mind your language، mind your language. ژبه دې سنبال کړه. زه پریشان یم، زه پریشان یم. I am worried، I am worried. worried ویل کېږي پریشانه. ډېر وشو. موږ چې کله موږ وایو که نه مطلب نو ډېر شو، ته پرېږدی ډېر وشو، ډېر شو. enough is enough. پوه شوې؟ مطلب څوک چې یو کار له خپل حد نه زیات یو څوک یو کار کوي یا خپل حد نه څوک زیاتې خبرې کوي، د هغه لپاره بیا موږ وایو که چې enough is enough، نوره تې بس ده. داسې موږ وایو که چې نوره تې بس ده، نو څنګه به وایو؟ enough is enough مطلب ډېر وشو، پرېږدی. نو دې مطلب دا دی. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې ملګرو حتما سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ داسې نور ویډیوګان لپاره. thank you so much for watching this video.